السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. درنو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، الله جل وعلا شانه په خپل دی فرمان کې منګ او تاسو ته دا حقیقت راخی چې هر انسان د خپل عملونو په خپل مسؤول دی. هیڅ بار اوچتون کې بدبل چا پیټه نشي اوچتولی. څوک چې څه کوي د هغې په وړاندې په خپله مسؤول دی. څه چې کوي هغه به په خپله ریبي. دا تصور کاملا غلط دی چې انسان دا فکر وکړي چې زه خو عمل نه کوم خو زمونږ مشرانو عملونه کړي. دا تصور کاملا غلط دی چې انسان د اعمالو په ساحه کې په بل چا باندې اعتماد وکړي. دا د یهودو نادرست او غلط فهم او چې هغه دا تصور کو چې بس د جنت هم د موږ دپاره جوړ شوی دی او عملونه که موږ کو او نه کو. قدرمنو، دا آیت کریمه دا پیغام لري چې باید خپل ژوند انسان په خپله داسې عیار کړي چې سبا د قیامت په ورځ هغه په خپل عمل باندې او د الله رب العالمین په مهربانۍ باندې په امتحان کې کامیاب شي. هغه انسانان چې هغه په نورو معتمد بخپل عمل نه کوي او په دې تصور وي چې څوک به مې د الله رب العالمین د ګرفت نه او د هغې د محاسبې نه خلاص کي، دا نادرست او غلط تصور دی. ولا تزر وازرة وزر أخرى. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.